دغه پولیس د مسلکي زده کړو له بشپړولو وروسته د خپل فراغت لمانځلو ته راغلي دي. دوی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ کړي. الحمدلله موږ په هر بخش کې د تلاشي په بخش کې د پیرې په بخش کې د ګزمې په بخش کې همدغسې د ولچکولو د یو مجرم په بخش کې الحمدلله همدغسې د تعلیم قدم جمناستیک قدم همدغسې په ټولو دغه بخشو کې د عقیدتي درسو کې الحمدلله په ټولو کې الحمدلله موږ وارد یو پر 15 ورځې کې موږ پوره اعداد کړی دی. او په دغه اسلامي امارات راغلی دغه وخت تر دغه وخته پورې تقریبا 2000 نه پورته کسان موږ روزلي دي په عقیدتي او مسلکي درسو باندې. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د شمال ختیځ زون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه کندوز ته راغلیو چارواکو د امنیتي ځواکونو پر مسلکیتوب ټینګار وکړ او ویې ویل هڅه کوي داسې پولیس ولري چې د مسلکي روزنې له لارې د دې هیواد دیني او ملي ارزښتونو ته ژمن وي. آینده کې مختلف پلانونه لرو. آینده کال کې انشاءالله چې په داسې یو طریقه باندې د دوی روزنه وشي چې د دوی مسلکي ظرفیت لوړونه هم وشي او دوی په هغه معیارو باندې جوړ وي چې هغه د ملت ته د اطمینان باعث وګرځي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د روزنیز مرکز استادان په نږدې راتلونکي کې د ټولو امنیتي ځواکونو د مسلکي کېدو یادونه کوي. مختلف زده کړې دوی کړي دي لکه چک پاینټونه، سیار، ثابت او ناګهاني چک پاینټونه، تالاشي، د کورونو تالاشي او همداسې گرفتاری د مشکوکو افرادو او روش او رفتار له خلکو سره دا دوی زده کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له پیله تر اوسه څه باندې 20,000 تنه د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه تر لنډ مهاله مسلکي زده کړو فارغ شوي او ټولنې ته د خدمت په حال کې دي.